جی نن د موږ سره یو داسې طالب علم موجود دی چا چې غونډ پېښور بورډ په کمپیوټر ساینس کې ډګري کې ټاپ کړی دی. دغه پېژندګلوي به درسره کوو. غفران د کوم تعلق چې د بوړې تحصیل د بوزګړۍ د کوم کمرخیل سره راهی چېرته چې ډېر د تعلیم شرح ډېره زیاته کمه رو او د اوس کوم د بدامنۍ دور تېر شوی دی په هغه کې کوم سکولونه دي هغه ټول دلته کې تابو شوي دي ورون دي او د هغې سکولونو په کوم طالب علمان دي هغه ډېر تکړه دي ذهین دي هغه اوس هم هلته کې په هغو خیمو کې سبق ویایي. غفران چا چې په پېښور کې خپل تعلیمي هلې ځلې شروع کړلې او هلته کې سبق وویلو او نن د کومه د بوړې تحصیل کومه نومارو دا روشن کړې رو او په پېښور بورډ کې چې پېښور بورډ دا د هر یو طالب علم یو خواب وي چې زم دا شونتې جوړ شم چې د پېښور بورډ ټاپ کم او ما هم په هغو طالب علمونو کې روشي چا چې د خپلې علاقې نو ما هم روشن کړي وي او په ټول کوم پېښور بورډ چې ډېرې زیاتې یعنې مقابله هم پکې ډېره زیاته وي او هغه یې ټاپ کړی رهي. د موږ سره غفران څه وایي څه تاثرات لري څه محسوسوي پېښور بورډ دې ټاپ کړی رهي د لږ د هغه سره دغو کوم کتونکي دي دغو لا هم ووایه. ټول نه اول زه تاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې مو همدې خبرې مو کار وکړله. دا پېښور بورډ ټاپ کول واقعي ډېر سخت محنت غواړي. دا د یوې ورځې محنت نه وي، په دا پسې وروسته د کلونو محنت وي. یو سټوډنټ ډېر زیات محنت کوي، هغه شپه ورځ سبق کوي، استادانو پسې ځي، سبق ته زده کوي، چې کوم هغه وي ټسټونه اګزامونه وي هغه سیریس اخلي، یا نه بعد داسې غټه کامیابي ترلاسه کېږي. نه موږ خلک داسې دي دا نه دي چې دا کمزوري دي په سبق کې یا دغه دي، خو دغو له د تعلیمي دغه شان موقع نه میلویږي چې دا خپل ټیلنټ شو کړي. نو زه ویل غواړم چې دغو له د داسې موقع میلو کړی شي او دا کالجونو کې سکولونو کې د دغو له د داسې سهولیات میسر شي چې کوم ویډ کې سبق نشي ویلی یا فاینانشلی کمزوري دي چې یغو له د سکالرشپ میلو شي او دا نمبر مخکې روشي او د ملک و قوم نما مخکې بوځي. او تو تعلق هم د بوړې تحصیل د هغې لوکې سره چا چې ډېره لرې هم پراته رو د بوړې بازار نه او سکولونه هم څه وایي هغو طالب علمانو له څه وایي څوک چې وایي چې موږ نشو کولی ټاپ کولی یعنې موږ څوک لکه په دغو ځایونو کې موږ له سهولت نشته څه وایي هغو طالب علمانو له. زه دغو له دا ویل غواړم چې همت ته نه بیلي او دغو له به انشاءالله داسې موقع میلو شي خال به اوس رویچات شي ځکه چې د آګاهي زیاته شي نو خال به رویچات شي دغو له به موقع ویر کړي او هېڅ شی هم داسې نه وي چې هغه نه کېدونکی وي. هر یو شی کېږي خو چې په محنت او حوصله سره وشي. او څه کول مخکې به کوم تعلیم حاصلوي چېرته به داخله کوي او چا د لوکې کوم خلک دي هغو څه ستاینه کړې وې؟ زه به مخکې بي ایس کمپیوټر ساینس یا یم دا نمبر دا کې مخکې تعلیم جاري ساتم ځکه چې نن سبا زور د ټکنالوژۍ دی او د مونږ خلکو له پکور دي چې دغه شونته تعلیم حاصل کړي چې د ټکنالوژۍ کې مخکې لوړ شي او موږ د الوکات ترقي وکړي او دغه نورو چې کومې ترقي یافته الوکې دي دغو سره په مقابله کې ودرېږي. دا تاسو وکتلو موږ سره غفران الله کوم تعلق چې د کوم کمرخیل سره رهي هغه هم دا یایي چې هېڅوک هم داسې ما دا ویایي چې هغه نشي کولی چې زه پېښور بورډ ټاپ کم دا څه دومره غټه خبره نه رو خو دا یو محنت ناخولي هم نه رو لکه داسې هم نه دی چې ته محنت نه کوې سکول ته او هغه لوازمات دي چې هغه یو سکول ته تاګ رهی او هلته کې په سبقو باندې کوم سبق یې هغه ویل دي او هغه ته بیا زړه دار ولې چې زه دلته کې یو خیمه کې سبق یایم یا په یو سکول کې سبق یایم خو یو طالب علم چې وغواړي محنت وکړي نو هغه د غفران غوښتنې هم پېښور بورډ ټاپ کولی شي. جی